د اذکارو فواید هم په دنیا کې سړی ته رسیږي هم په آخرت کې رسیږي. لکه آخرت کې خو فواید دا دي چې سړی د نیکو تله پې درنیږي او همدارنګې الله تعالی هغې دپاره یوه ونه نالی په یو ذکر باندې یو سبحان الله باندې ونه نالیږي په جنت کې د دې دپاره. او په دنیا کې هم فواید شته دی. الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی و یو څوک چې زه یاد کړلم په نفس کې الله تعالی وایي زه به هغه بنده ځان سره زه یاد کړم. او که چېرته زه په یو جماعت کې په یو ټولي کې یو اجتماع کې یاد کړلم نو زه بیا په داسې یو ټولي کې یاد کړم چې هغه د ټولو جماعتونو نه او د ټولو اجتماعاتو نه دا بهتره د ملایکو په جماعت کې بیا زه یاد کړم. همدارنګې د ذکر د فوایدو نه یو دا دی چې الله تعالی د ذاکر انسان ته څوک چې ډېر ذکر کوي د زړه اطمینان ورته نصیب کوي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، وایي د الله تعالی په ذکر باندې اطمینان د زړه نه راځي. همدارنګې د ذکر فوایدو کې یو دا راځي چې څه مشکل سړی لري الله تعالی یې ورته اسانوي. او همدارنګې چې هر مشکل کې واقع شوی او الله تعالی به ورته د داسې طرف نه رزق ورکړي ویرزقه من حیث لا یحتسب، دا هغه ځای نه به الله تعالی رزق ورکړي چې اصل به د دې دا سوچ کې هم نه راځي دا رزق ما ته د کوم طرف نه راغی. همدارنګې ذکر چې سړی کوي شیطان د هغې نه لرې اوسېږي، لکه شیطان هغې ته نشي راتللی. همدارنګې بعضې اذکار دي سړی نبي علیه السلام ویلي دي چې خوب په ټیم کې تاسو دا اذکار ووایئ، آیت کرسي ده. همدارنګې د مانځه نه چې وروستو کوم اذکار ویل کېږي 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، او په ځینې روایت کې راغلي دي چې 34 کرته الله اکبر دا ووایي او بیا په ښي طرف باندې پرېوځي نو هېڅکله دې ته به شیطان رانږدې نه شي. همدارنګې ذکر چې دی د انسان د وسوسو نه او د ذهن د ګډوډ کېدو نه انسان ساتي، لکه هېڅکله به د دې انسان او وسوسو طرف ته ذهن لاړ نشي. همدارنګې الله تعالی په ذکر باندې بنده ته ګناهونه معاف کوي. ډېر مختلف حدیثونه او آیتونه په ذکر باره کې ډېر راغلي دي او په دې باندې به زه اکتفا وکړم. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه. حدیثونه او آیتونه په ذکر باره کې ډېر راغلي دي او په دې باندې به زه اکتفا وکړم. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه.